جلال الدین رومی فرمایي چې د انسان د انا تکبر او خودپرستی مثال پشان د پړوی دی. پړوی ته په انګریزي کې لیډر وای او په اردو کې ورته سیړي وای. نو د انا پرست انسان او هغه انسان چې هغه د احساس نه خالی او هغه د نورو انسانانو او د نور مخلوق د احساس محسوسولو د صفت نه عاری، نو دی چې کم دی په دغه پړوی باندې په بره خیجي او چې څومره دی په بره باندې وختو نو دومره به دی د خراب انجام سره مخامخ کیږي. چې څومره دی بره ختلی دی دومره به دی د بره ځای نه لاندې درس خوري. نو خبره داسې ده چې مونږ د دنیا کې الله تعالی دې له پیدا کړي یو چې مونږ ځان وپېژنو، مونږ ځان ډسکور کړو. لکه زمونږ نه دغه احساس والا ځان، دغه درد لرونکی ځان چې کم دی نو هغه رانه ورک دی او هغه رانه څوک هېروي؟ هغه رانه دا انا پرستی، دا خودپرستی، دا دنیا پرستی، دا دولت پرستی او دا اقتدار پرستی، دا رانه دغه شی هېروي. نو دا دوکه ده، دا فریب دی. نو مونږ له پکار دی چې مونږ ځان ډسکور کړو او مطلب احساس والا خاوندان جوړ شو. د نورو خلکو خیرخواهي چې کم دی نو هغه زمونږ اولین ترجیحي. ځکه خو خوشحال بابا وی چې د خلکو خیرخواهي لري په زړه کې، مبارک شه بادشاهي لري په زړه کې.